او تزړه مې یو الله خبر دی هسې د خولې خندا انځولو ته کومه 202 رنګ جانانا د دوی دا نیتونه په 100 روپۍ پرېښوده مثبتلي واوره کې به دا ډقا کې اورې کاټۍ واړئ خو مړه ورګې اخرب تیارو مجوتي کوم چې پسې لاړ شو انا ارتيست سره لکه دا دروازه هم کله هغه طرف ته دا دروازه د پخوانه مغلطه ده لکه دروازې مټه ته وده الله بنده نیکان مې اسلام آباد ته لاړه نه یاره او زړه مو داسې کار دی باچا صاحب شیړه دي لاړه واوروله ډقا مقا دي بلکل نه واورولم مسلمانه په مرې کې د دنیا خلک مړه شو ته لیونې هغه مرې کې مړه دي زه دله په هغوی پسې خو زما نه موږ ځو شینغر ته ولې د شینغر واوره سپوره ده څه واو ما د چا ویلي هغه لکه سپکه ده پوه شولې هلته پسې ځان رسول بلکل نه بلې کو په دې راته یارانه دوستانه کې جوړوله د ما د سیډه پاتې نه ځم شینغر خبره واوره که نه خبره واوره ته خبره ودې خواره ولې ستا خبره نه اورم اخره کې بله خبره وکړه لکه نیک لاړو اجرې ته مونږ ته په حواله کړې ده الله بنده اجره کې سامانونه دي څوک به یوسي او 2 شپې بعد به راځي ستا نیک 2 شپو له بار تلی شي که نه نو ته یو شپې له نه شي تلی مسلمانه ته سوچ وکړه لکه تا پسې خو مړه دی که نه خیال دی ستا خو هم خواهشات دي که نه نو ما سره پیسې نشته پیسې به زه راقرض کړم بیا به یې ته ورکړې واو ما سره چې پیسې نشته نو بس ته به پیسې راقرض کړې زه به یې راقرض کړم او خو ښکلی چکر به وو چینجی به هم ځان سره کلاړ به شو مړه داسې ډقا به وکړو ته به چا راته ویلې وی دا واوره لکه د مالوچو رابېږي او په دې مالوچو کې که زه ښخ شم بیا به څه کوم باړه په ټرین باندې زه راوباسم خبره واوره خبرې نورې خوښې دي ته ورشه ځان تیار که ورځم په چینجي پسې ما هغه زمونږ چې زوړ کوم ځای ته راځه بته درلمه او زه بس اجره به راته خبره بله کړې وه شیړه ویلي وی اقرب کې دومره زور نشته چې په واورې له لاړ شي علما دې خو دې ووایي شیړه ته وی دا باسې ګپي دقه ورته ما وویل ستا په دې ته ورشه ځان تېروه زه ورځم خو ته ځان در راوړه بېغمه شه خیال کوه شیړه زه ستا د کم پسې یم اوس ورته ګوره چې ډقا دلته وباسم که نه कल्लू सास मैंने पैसा कमाना है पैसा मैं दुनिया का राज समझ गया हूँ ये लोग सिर्फ पैसे के आगे झुकते हैं هلا چینجی خودکشي کوي چینجی خدای ته وګوره خودکشي ونه کړي چینجی ورته ژوندی دی مسلمانه چینجی ما ته پته ده چې تم خودکشي کوې د دې وجې نه کوې چې تم د واورو نه پاتې شوی خو دا جالډوب روډ دی ژوندی دی زه به د واورو نه بوځم زه خو خودکشي ونه کړي چینجی پاس اورې वो खुदा दे बालुआ बाने मूड का परिजात में जोड़ो परिजात فریضات جوړه مسلمان اوس په چینجی ذات شي ګاډه بر باندې پاس راوخیږي د خودکشي هنرم بلد ऐसे बरा मैं गाड़ राखी जाने पर मख पाने खटा तपली दा गालिक पकी तोर दे परिजात को जान में मोता तोर को तो जमा दा डायलॉग और से परिजात जम कना ته وایه शेर के सारे गीदड़ मेरे खिलाफ जमा हो गए हैं लेकिन सेठ शहबाज को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा رکشه مړه داسې ډایلاګ دی ډایلاګ د پښتو کوه په دې طریقه به مخکې کېږي دا پرېږده داسې کار کوو شیړه دي لاړه واورې راویږي لکه مالوجو ډقا شروع ده هلته چې ته یو ټیک ټاک جوړ کړې که نه مخې سره به چې کوم دی څه ورته وایي فیمس شوی به راپاسه ته फेमस को बशम को कौन नहीं इजाजत اجازت زما کار دی مړه ورته عدنان سره چې کوم دی خانه نه په حجره کې ته راپاسه که نه ته راپاسه
خدای څخه یاره د دې بل خو مخوکه پټه کړې ده خو د مخوک یخني نه کېږي زمونږ مخوک کار ورګه صبر وکړه که نه زه د غم کوم که نه What a fantastic shot! ولکه دا چې دی په ټیک ټاک کې راولم مسلمانه ډېر خوند به ولکه څنګه راکړه واله هلکه دې واورو کې ده سر ساړه مې کېږي څنګه مې مړ کړو په ما دا رالې به کمي صاحبه بیا به نه کومه لاس مې یخ شي یاره وایږه ښه رنګ دته دی رنګ دی تا کله مې کار نه کوي چینجي رنګ دی تا ټلیفون دی واخله مړه ما دا ځای یادوي ماما مې داسې چکر ماما دی ماما جی السلام علیکم وعلیکم سلام زه خو د عدنان د حجره کې یم ماما جی ولې اقرب دي لکه هغه خو ملته ناسته دي بار روته ما ماله راکړه خو ماله را ماما جی موږ داسې د چینجي له هوا بدلوله که نه بار راووتو دې پټو ته ښه 5 منټ کې وي راورسې خدای دې غر کې تا ته چا وې ما خو درته وایي چې مه راځه بل ځل کو والا بند کا او دا موبایل مې دلته واغسو او چکر ته انجوای کړی نی کوته نه زه چې زورا نو تا ته خو ما وایي چې مه راځه خدای مو تباه نه کړه کور کې مې ویلې مې دي اوس څه به رانه جوړ کړي بس آج ته ته پته چې دا نن جوړه کړي تا وری دا نه کوم نیک جوړه کړي او زه چې زورا حجره کې هغه ناسته دی والا ډیو دا غاسم په فلم قار دی ته فلمونه کې انا چینجي فلم هم جوړ کو خو کا دې دوالو دنه ای بازا راځه چکر به وو دا به کې راځي په وګه سره راځه دلرو حمزه جوړ راځه دې ستړي جو چینجي دي واوړه ماما جی نور به په یو شیزم پروا نشته که نه خو دې شیړه ته مې صرف پوښو د باچا ما ګورې موږ واورو له چکر والې موږ ته په کم پسې څه دی خیال جانه سکم خو نه یو دا یو را ما ته وویلې وایي مري کې چې کوم دلته که ګاډي پسې اویږي اورې ما یې داسې کار دی ما ته دروغ مې دا فیسبوک والا ټول چې کوم دی دا دروغ وایي چې دوی لاړ شي یو قدم هم سره مخکې نه علم زما ټیک ټاک په بهانه راوسم چې ټیک ټاک به درله وایرل کومه ټیک ټاک یې به راله جوړوی هله به مخکې ځو زمین سو گئی برف کی یہ گٹائے ہماری بس دعا ہے ہماری تمنا ہے دې غانې سره جوړوم ته به سم دی واوره کې ګاڼه ټوله بیړه غر کړه زما موبایل لاکه موبایل ولا ورته موبایل دې سره جوړوم ته سم لا نیټورک کار نه کوي دلته ساده ریکارډینګ ولو کو زه به ته په خوله غاڼه ما ته په خپل سم ده اواز کې ګوره لچک پیدا که ها ریډي شه ښه داسې کار وکړه دغه ښه 3 2 1 ایکشن زمین سو گئی برف کی کټ ولې اواز کې خو لږ جان پیدا که که نه نو د سړي دا خو داسې نه مخکې کېږي که نه ښځه بیا جان پکې پیدا که لږ که نه دا ایکشن زمین سو گئی برف کی یہ کټ ولې ته خو وروره ځان نه دغه د واورې ګوډاګۍ جوړ کړی سم ایکټینګ وکړه که نه بیا ایکشن ایکشن زمین سو گئی برف کی یہ گٹا ہے ہماری بس دعا ہے ہماری ولکه داسې کې ټیک دی رای کاږه ده داسې د بار په دقه ټیک دی ښه راټیټ شي ښه هم په دغه طریقه به وایرل کېږي چینجیا ټیټ شي لکه په کیمرامین انا ککې باشا موبایل سړی به دلالته کې ویډیو جوړي الټه به
په منګه را پرېوځئ مړه ولې یاره ته خو کیله شوې کیمرامین صاحب څنګه کیله شو مړه دا طریقه خو نه ده ښه ده راځه سینجیا مخکې به جوړې کړو راځه دا روخبزه مې راکړئ دې خوا دې خوا راشئ هلته د روخبزه چې کوم دی اچوم دا هلک د شاشقدړۍ غونډه کې دلته له جوړوم او هغه به وخورو لږ به ورته ټاټ باټ شو الله بنده دلته داسې ټیک ټاک جوړ کم که نه داسې ټیک ټاک تا واورېدو د غر څوکه د ظالمه ډایرکټ په وایرل کېږي پاریو کې به ګرځي ډایرکټ په پاریو کې ګرځي لکه د مار دا ګارانټي د څنګه زمونږ ده دا زما نو بس ټاټ کا زه خو نیچر الکټرم جو ورځم ټاټ کولې بس دا راځه کیمرا ورته ولګه ورګه تاو شه دا دغلته ورځېږه ځه دې ځای کې ورته ودرېږه په دې ټاپو ورته ودرېږه ها ودرېږه ها ریډي اخري څه د غر ښه فوکس څخه ها فوکس کوم صبر وکړه یو قدم لږ وروسته شه زه لږ وروسته شه ځه لږ ورته یو قدم نور چې څونه خطرناک راشي که نه چینجیا هغونه به ته پاریو ته بس دا به ته پاریو لږ ریوز ځه لږ لاړ شه لږ ریوز لاړ شه لږ ریوز لاړ شه ځه یاره نور څومره لاړ شم هلکه نو ویډیو دې نه خېږي بیا پاریو ته اره هلکه په هغه ځای پر راتاو شه کامرانا چینجیا سترګو هلکه زه به اوس ستا په کور کې شوی یم له الله بنده کامرانا اوس پسې کوم هلکه کامرانا پاسه که نه لکه هلکه ما ټیک ټاک نه جوړوې سترګې وغړوې کامرانا پاسه که نه سترګې وغړوه قدرمندو دا وخت زه په شیرګل کې د شیرګل په خاوره باندې موجود یم د شیرګل په هسپتال کې دا کومه دردناکه واقعه چې راغلې ده دې حوالې سره به د دې کس نه تپوسونه کوو چې دا څنګه راغلې ده او په څه وجه باندې راغلې ده ځوانه نوم دې څه دی جالډوب جالډوبه تاسو ته چې څنګه پته وه په مرې کې دا کوم حالات راغلي وو دنیا مرګونه شوي وو واورې شوې وې په ټي ویګانو باندې راغلي وو په فیسبوک باندې دا خبرې مشهورې شوې وې چې دغسې مسله د واورې ډېرې دي دې خطرناکو ځایونو ته مه ځئ د هغې باوجود هم تاسو لاړئ آیا وجه څه ده جی منیر جان صاحب دا خو اصل وجه دا وجه زمونږ یو ملګری تللی و مري ته او هلته نه چې کوم دی نو لایب رالی وي دلته هېڅ هم نشته وي تاسو راتلی شئ بیا په خبرونو کې رالی ما که دا خبرونو والا دروغ وي او دا فیسبوک والا ما کېدی شي دروغ وي نو موږ سره خو د مري پیسې نه وي نو بس لنډ یې شین غړ ته ورلولي افسوس موږ جیلسۍ کینې بغض دې مکمل ختم کړو ویې خوړو او تا چې دې ماشوم له دیکه ورکوله د دې غټ غر نه دې غورځولو ایا ستا په دې زړه کې لږ درد هم نه جی بس ولې نه راتو جی ما خو لکه ډایرکشن ورکو که نه کیمرامین خو جی اقرب و که نه ما ورته صرف دا وویلې جی ما یو پټ وروسته شي چې ټیک ټاک هم ښه راشي او پاریو ته وخېږئ نو خدای شته قسم په خدای که ما ولدي که ورکړي منیجار صاحب دا په ما باندې هسې فضول دا خلک پروپیګنډې رړي او ده ته ما خو ویلي مو یم مه ځه ټیک ټاک فیسبوک او د فیسبوک پیجونو دې مونږه لیوني کړو دې لایکونو مونږ لیوني کړو ځوان اخرنۍ تپوس نه کومه مړی به رسول غواړي په دې جوبله کې سره نور څوک ککړ دي جی دې کې ما سره اقرب جی هغه ما سره وخو چا ورته ویلې چې لکه دا تاسو مړی وکړو دا بس 302 کیس جوړ شو نو لکه تاسو به چې کوم دی نو تاڼې ته بوځي که نه نو په لاره یې امبولینس نه ودانګلو وتښتېد افسوس پښتو متل دی وایي دنیا کم خوا لاړه او موږ کم خوا لاړو زموږ پاکستانیان کم خوا لاړه او خاص کر زموږ پښتانه چې بار بار یو خبره ویلی کېږي چې داسې خطرناکو ځایونو ته مه ځئ چې هلته ستاسو ژوند ته ستاسو صحت ته خطره وي
کاغه د سیند غاړه وي کاغه اور وي کاغه واوره وي د هغې باوجود هم موږ ټیک ټاک فیسبوک دې څیزونه لیوني کړي یو او روان یو هغه خطرناکو ځایونو ته کوم کې چې زموږ ژوند ته خطر وي زموږ خاندان دقسې بې سرې پاتې شي زه ګیله د هغه خاندان نم کوم د هغه مور او پلار نم کوم چې ته کم سې کم د خپل بچي نه خو دا تپوس وکړه که نه چې ته کم خوا تللی وې کم خوا د شپه او کم خوا ځي او ولې ځي هغوی غریبانانو ته هم ګناه نشته زامن یې دوکه کي وایي مور پلار وایي زما دلته شپه ده پلاني ځای کې مې شپه ده او لاړ شي هغه خطرناکو ځایونو ته کم کې چې هلته د هغوی ژوند ته خطر وي د یو څو لایکونو دپاره د یو څو ټیک ټاک ډېرې فحاشیانې په دې څیز باندې راغلې ډېرې فحاشیانې خورې کړې موږ تاسو نه منې کوو جوړوئ یقینا جوړوئ دا د معاشرې اصلاح وکړئ ښکلي ښکلي پیغامات ورکوئ په ویډیوګانو کې خو داسې خو مه کوئ که نه چې تاسو خطرناکو ځایونو ته لاړ شئ اول ستاسو ژوند داسې شي لکه نن چې دا ځوان د ګل غوندې ځوان په دې امبولینس کې پروت دی او مړ دی د دې ذموار دا ملګري هم دي نن سبا خلک صحیح لار چاته نه ښایي نو د خدای او د رسول خاطر وکړئ چې داسې ځایونو ته بلکل مه ځئ چې هلته ستاسو صحت ته ستاسو خپل خوږ ورور منیر جان ته اجازت ورکړئ د پی کې ټي وي نیوز سره